أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن د خیر وایو پرون موږ په داس کې د لمانځه سبحان ربي العظیم دا وایو په رکوع کې 3 واره یا 15 واره یا 9 واره د هر انسان چې څومره په واسطه او دغه تسبیحات په رکوع کې سنت عمل دی. که د چا څخه پاتې سوله سجده سهو نسته او نه د انسان لمونځ فاسدېږي. نن سبحان ربي العظیم خو 3 واره ووایه. نوی درس به زه درته وایم نو تاسو به بیا ماته دا زوړ درس ته پرون ووایست هر یو. نن نوی درس دا وایي سمع الله لمن حمده او بیا ورسره وایي ربنا لك الحمد. چې د رکوع څخه را پورته کېږو باید سمع الله لمن حمده شروع کړو. چې کله جګ ودرېدلو بس پر دا وخت باید ختم سي. دغه وخت چې انشاءالله عملي لمونځ شروع سي. سمع الله به څنګه وایو؟ سمع الله ونه وایو، عین مسله ده، عین په الف نه وایي. سمع الله سمع الله. ځینې خلک یې داسې وایي سمع الله لمن حمده. لمن هم اسانه دی. اوس 2 مشکله دي، 2 ځایه ستونزه ده. یو په سمعه کې چې عین په الف نه وایو او بل لمن حمده دا غټه ح په کنی ها ونه وایو، داسې ونه وایو سمع الله لمن حمده. بس دا غلطه ده. چې وایو نو څنګه به وایو؟ سمع الله لمن حمده. پر دا حمده هم دریجو په آخری کې هی ده. اصلي داسې دی سمع الله لمن حمده. آخری کې هسته خدا چې سړی وقف کوي دریجي اخواته بالا نور توری نسته نو موږ هغه هو نه وایو، د هو پیش نه وایو، د هی پیش نه وایو. څنګه وایو؟ سمع الله لمن حمده. دلته هسته نو 2 ځایه مشکل دی. یو عین په الف نه وایو او بل غټه ح په کشنی ها باندې ونه وایو. او اخر ته چې ستاسو فکر وي چې هلته هم هسته سمع الله لمن حمده. د دې ترجمه څه ده؟ ترجمه خو ان شاء الله تعالی ورسته ټولو کسان تور شي د سبحانك اللهم څخه ورسته. ولې دا زموږ لمونځ خو د یوې میاشتې نه دی، زموږ بس دغه کار دی. ماښام به لمونځ سره وایو یوې لسې شلې هر څو چې بس زده کوو به یې زموږ د ټوله کار بلکې د ټوله ژوند مو دغه کار دی. دا یو لمونځ زموږ په ګرد ژوند کې سم سي د آخرت انشاءالله امید دی چې الله بخشش و مغفرت راته وکړي. سمع واورېدل الله رب العزت چې شی واورېدل لمن د هغه چا خبره حمده چې د الله رب العزت ثنا یې بیان کړل، تعریف یې بیان کړي. د هغه چا خبره، د هغه چا تعریف، د هغه چا ثنا، د هغه چا صفت دا الله رب العزت واورېدله. سمع الله لمن حمده. اوس خو نو تاسو سبحانك اللهم وویل، اول رکعت اعوذ بالله دې وویل، بسم الله دې وویله، الحمدلله دې پوره کړله، یو سورت دې هم ورسره ووایه. اوس چې رکوع ته راللې سبحان ربي العظیم دې هم ووایه. دا ټوله ثنا او صفتونه سمع الله لمن حمده چې ولاړ او پورته سو بارنو موږ دا اقرار کوو چې دا زما ټوله حمد و ثنا چې د الله ما بیان کړله په سبحانه کې، اعوذ بالله او بسم الله کې، الحمدلله کې، په سورت کې، په رکوع کې، دا ټوله زما رب واورېدل. سمع الله لمن حمده. سیسو بل شی دی ربنا لك الحمد. دا ډېر اسانه دی. په دې کې یو مشکل دی. ربنا ری د بې سره جنګېږي مشدده ویل کېږي ربنا او لك الحمد دا غټه ح په کشنی ونه وایي، ربنا لك الحمد ونه وایي. بله خبره چا چاته سوال 3 رقمه ویل کېږي ربنا لك الحمد. دا هم روا دی، لمونځ په صحیح دی او احادیثو کې دا هم راغلي دي. د هغه رقم ربنا ولك الحمد و ورسره ملګری کو دا هم روا دی، حدیثو کې راغلي دي او لمونځ په صحیح کېږي. اللهم ربنا ولك الحمد دا هم روا دی. اوس که یو سړی ربنا لك الحمد وایي، یو سړی ربنا ولك الحمد وایي، سوال مه پر کوئ چې دا نو د کومې خوا ویلي دي. مسله خو مزده سوه انشاءالله تعالی. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. بس دا ډېر مشهوره دي ویل کېږي اللهم ربنا ولك الحمد. خاص موږ په خلکو کې دا شی نسته، که څوم په نور انسانان به یې وایي. نو اوس یې زه ستاسو سره وایم، زه یې وایم تاسو یې راسره وایست. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. دال باید ویسی ربنا لك الحمد. دا خو باسانه انشاءالله تعالی و
و دا کې خو مشکل نشته ان شاء الله تعالی. اوس چې هغه به بیا سبا ووایو که دغه د هم خلاص کړو سجدې د به هم خلاص کړو څه مشکل نشته. الله اکبر چې مو وایه سجدې ته به ولاړ شئ. سجدې چې مو ویله هغه تسبیحات دي. په رکوع کې سبحان ربي العظیم ویل کېدی، د عظیم پر ځای به په سجده کې چې وایست سبحان ربي الاعلی. هلته مشکل دا دی چې عین په الف ونه وایست، سبحان ربي الاعلى ونه وایست، سبحان ربي الاعلى. اوس یې تاسو ما سره وایست سبحان ربي الاعلى اعلى. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. شموه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. واستاسو د پرون دس رتوست د دنن د بس سبا رتوست. سبحان ربي العظيم رتوست. صدق الله العظيم.